د ننګرهار ولایت د رنور ولسوالۍ هغه سیمه چې تیر کال د زورورې زلزلې له امله پکې ګڼ کورونه ویجاړ شوي وو او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. اوس پکې د بیا رغونې او آبادۍ کارونه په چټکۍ سره روان دي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي په د رنور کې د یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو او سیمه ییزو ادارو له لوري دوی ته د کورونو استنادي دیوالونو او لارو د جوړولو چارې روانې دي. هم به د خلکو ته کاري زمینه برابر شي، د کار د ترڅنګ نه دی هم د کوم چې زراعتي ځمکې دي دا د تخریب نه بچ کړي. بالکل تاسو وینئ هم د لاند سکواټر کوم فاونډیشن جوړ کړي دا شاته د زراعتي ځمکې دي دا د مخنیوي کوي لپاره. د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي کله چې زلزله وشوه هر څه یې له لاسه ورکړل، خو د اسلامي امارت مسؤلینو او مرستندویه ادارو لخوا پر وخت لاسنیوی وشو. نو اوس دا دو طرفه کار شروع دی، یو طرف ته ګبینجال دی، بل طرف ته دا دیوال دی چې دې کې سیمنټ هم لګېږي، تیږه هم لګېږي او استادان هم ښه دي، کار هم ښه ده. وخت په وخت د دې نظارت کېږي هر ټیم. اسلامي امارت مشرانو نه مننه کوو چې موږ ته موسسې والا دلته درې نور ته ولېږل، درې نور کې ډېر ښه کارونه شروع کړل. بل خوا ځایي مسؤلین بیا وایي له زلزلې راوروسته د رنور کې ګڼې پروژې روانې دي. په دغه د بیا رغونې په برخه کې بېلابېلې موسسې هغه دلته په درې نور کې کار کوي، لښتي جوړوي، دا رنګه استنادي دیوالونه جوړوي او مخکې مې یادونه وکړه خلکو ته کورونه جوړوي. نو په دې کې انشاءالله څه کار روان دی په درې نور کې. 450 پروژې دي چې په ټول ننګرهار کې کار کوي، هغه ټولې په درې نور کې هم کار کوي. سره له دې چې زلزلې د خلکو ژوند بېلابېلو برخو کې زیانمن کړی، خو د رغونې روانو کارونو او د ځوانانو مصروفیتونو د سیمې اوسیدونکي خوشحاله کړي.